د ولسمشر محمد اشرف غني یو ډیر زبردست او ښه اقدام. ولسمشر غني ولې د غاصبینو نومونه په ډاګه کړي دي؟ ولسمشر غني له غاصبینو سره څه کول غواړي؟ ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ، په ډیرو مهمو رازونو به خبر شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني وایي حکومت به ډیر ژر د ځمکو د غصب کوونکو نومونه افشا او غاصبین به یې له هیواده ممنوع الخروج اعلان کړي. ولسمشر غني تیره ورځ دا خبرې د کابل ښار اوسیدونکو ته په یوه غونډه کې وکړې. زیاته کړه چې د غاصبینو له لوري د غصب شویو ځمکو نوملړ به جوړ او ځمکې به ترې خپلو خاوندانو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي په ټول هیواد کې په ولایتونو کې تقریبا 1.5 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې ده. دې وزارت ویلي دا ځمکې یو شمېر زورواکانو غصب کړي دي چې ډیره برخه یې په کابل او بلخ ولایتونو کې ده. خو ولسمشر غني بیا وایي د غاصبینو پر وړاندې به جدي اقدامات ترسره کوي. د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکوالۍ وزارت ویان حشمت الله ناصري وایي دوی تر اوسه د ځمکو د غصب په تړاو د څه باندې 15,000 تورنو کسانو نومونه عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. دی زیاتوي اوس مهال د ځمکو د غاصبینو 18,823 تورنو کسانو نوملړ برابر کړی دی او ژر به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. نوموړی وایي په تیرو 4 کلونو کې دوی یوازې د 1500 جریبه دولتي ځمکه په بیرته ترلاسه کولو توانېدلي دي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې د ولسمشر دغه تازه اقدام به مو خوښ شوی وي او که چیرې مو دغه ویډیو هم خوښه شوې نو درسره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.